Hello dear students, hope you are having a great time. Once again, welcome back to Hope English Academy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملګرو زه بیا درته هرکله وایو په Hope English Academy کې هیله ده چې خوشحاله رئیس کافي جامع به مو پرته مو اوسیږي. ملګرو نن موږ تاسو په بګنر 2 کلاس کې اووم نمبر درس لرو. په دا اووم نمبر درس کې به موږ تاسو types of sentences by structure دوهمه برخه وایو چې دې ته ویل کېږي compound sentences. کوم چې موږ تاسو په پښتو کې ورته ویلی شو مرکبې جملې یا ترکیبي جملې. ترکیبي جملې اوس ته ویل کېږي او نن موږ تاسو د څه په اړه باندې خبرې اترې کوو. ترکیبي جملې دې ته ویل کېږي چې موږ تاسو فرضاً موږ تاسو داسې یو جمله وایو چې اشرف غني هېواد پرېښودلو ځکه حالت ښه نه و. نو اوس د اوله جمله له دوهمې جملې سره موږ تاسو چې کله نښلوو دې ته ویل کېږي compound sentences یا ترکیبي جملې. نو دا به موږ تاسو څنګه پر اساس د جوړښت جوړو داسې جملې. نو راځئ دغه ویډیو زموږ سره تر اخره پورې وګورئ انشاءالله چې مکمل معلومات به ستاسو لپاره په دې ویډیو کې وي. نو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه په ترتیبي سیسټم سره زده کړئ نو زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم درسره کېکاږئ تر څو پورې زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر واوسېږئ. او دا ویډیو تاسو درته کتلی شئ 25,000 کسانو کتلې ده. په دې 25,000 کسانو کې لا یې هم تر اوسه پورې 1000 لایکونه نه دي پوره شوي. یعنې تاسو په 25 کسانو کې هم یو کس داسې نه پیدا کېږي چې ویډیو ته لایک ورکړئ. ظالمانو د ایډیټینګ د هر څه موږ ستاسو لپاره کوو، نو ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ او راځئ دغه ویډیو زموږ سره تر اخره پورې وګورئ انشاءالله چې ډېره معلوماتي ویډیو به وي. سلامونه ملګرو، یو ځل بیا مخکې له دې نه چې موږ تاسو اصلا با سټرکچر چې موږ تاسو وویلی، دا مطلب چې موږ تاسو په یوازې په سټرکچرو په فرمولونو باندې په اگزامپلز مثالونو باندې خبرې اترې کوو، ورسره به بس انګې غوندې تشریح ورکوو. خو بیا هم د تعریف داسې وي چې تعریف چې سړی د یو شي وکړي نو بیا په هغه شي باندې د انسان بهتره سره خلاصېږي. راځو موږ تاسو د compound sentences by structure تعریف کوو په انګلیسي ژبه باندې. Definition: a compound sentence is made of two or more independent clauses joined with a conjunction. صحیح دی؟ دا په انګلیسي ژبه کې تعریف دی. په پښتو کې موږ تاسو دا رقم تعریفولی شو چې مرکبه جمله یا ترکیبي جمله هغه جمله ده چې له دوو یا له زیاتو خپلواکو جملو څخه جوړه شوې وي. independent classes ما مخکې هم درته تشریح کړی وو چې خپلواکه جملې کومې دي. که مو تېر درس نه وي لوستلی نو په دې کې ممکن کنفیوزه سئ، نو اول هغه پخوانی درس وګورئ بیا دې ته راشئ. نو اوس راځو مخکې ځو او د یو کنجنکشن په مرسته سره یو ځای کېږي دوه خپلواکې جملې. صحیح دی؟ دا د څه شي په وسیله باندې سره وصل کېږي؟ لکه مثال اوس یو مثال دغه درکړم، عمومي مثال یې درکړم، لکه لر او بر پښتانه په څه شي باندې سره یو ځای کېدلی سي؟ دا په یوه کلمه باندې چې هغه اتفاق دی. صحیح دی؟ نو دغه دوه خپلواکې کلمې دا مې یو مثال درکړی دا چې په څه شي باندې یو ځای کېږي هغه ځان ته خبره ده، خو یو مثال مې غوښتل د یو ځای کولو یو مثال درکړم. نو دغه دوه خپلواکې جملې موږ تاسو په کنجنکشن الفاظو سره یو ځای کولی شو. صحیح دی؟ په کلمو سره د کنجنکشن دوه خپلواکې جملې یو ځای کولی سو. راځو چې موږ تاسو فرمولې ته راځو یا سټرکچر ته راځو چې څنګه موږ تاسو دغه جمله جوړولی سو. د جملې سټرکچر دا دی چې سیمپل سنټنس کوم چې په تیر درس کې موږ تاسو ویلې نو سیمپل سنټنس پلس کنجنکشن. صحیح دی؟ پلس سیمپل سنټنس نو دا مساوي کېږي کمپاوند سنټنس ته. یعنی هر کله چې سیمپل سنټنس وي بیا یو کنجنکشن راسي او بیا ورپسې بیا سیمپل سنټنس وي له دې نه یوه اوږده جمله جوړه سي، دغه ته ویل کېږي کنجنکشن سنټنسز. دا د دې فارموله ده د سټرکچر دی. لکه موږ تاسو پښتو کې ویلی شو چې ساده جمله، جمع تړونکي ټکي او جمع
ساده جمله مساوي کیږي پر مرکب جملې. صحیح شو چې اول ساده جمله وي، ورپسې تړونکي ټکي وي چې کنجنکشن دي، او ورپسې ساده جمله بیا وي، او په اخر سر کې ډاټ وي یا نورې نقطې وي. نو دغه جملې ته موږ تاسو ویلی شو مرکبه جمله یا کمپاوند سنټنس. مثال یې موږ تاسو وایو دغه د کنجنکشن حروفو. البته په تېرو درسونو کې مو ویلي دي، یو ځل بیا درته یادوري کوم یې and but or so yet. موږ تاسو پښتو کې لرو مثلا او، خو، یا، نور، بیا هم. صحیح شو، بیا هم. صحیح دی. دغه الفاظ یا دغه ځینې کلمې موږ تاسو لرو چې دې ته ویل کېږي کنجنکشن، او کنجنکشن خپله د تړونکي مطلب ورکوي. هغه کلمې چې یو شی سره تړي، یو جملې دو جملې سره تړي. صحیح دی. یو مثال ته موږ تاسو راځو. په انګلیسي ژبه کې موږ تاسو یو جمله وایو I like tea. I like tea. زه چای خوښوم. And I like coffee. او زه کافي خوښوم. نو دلته دغه دوه انتخابونه چې موږ تاسو کوو یا دوه مقصده چې موږ تاسو بیانو ده سره وصلوو، یا یوه جمله چې ترېنه جوړو هغه په اند سره موږ تاسو ترېنه جوړو. صحیح دی چې دا یو کنجنکشن دی. بل مثال یې زه در کوم. She was tired but she finished her homework. نو دلته ګوره she was tired، هغه ستړې وه. دا یوه خپلواکه جمله سوله. غواړو چې دا جمله اوږده کړو، نور تفصیل پسې ورکړو. شروع کوو یې له بټ نه چې بله جمله ورسره یو ځای سي له د اولې جملې سره، ځکه بټ کنجنکشن لفظ دی، او کنجنکشن په دغه ځای کې موږ تاسو ته په کار راځي. د کنجنکشن هدف همدا دی چې دوه کلمې سره یو ځای کړي. But she finished her homework. هغه ستړې وه خو هغې کورنی کار ختم کړ. But she finished، هغې ختم کړلو، تمام یې کړلو. her homework، د هغې کورنۍ دنده. صحیح شو. دغه دوه جملې سره وصل کړئ. یو بل مثال هم در کوم. You can play football. You can play football. تاسو فوټبال کولای شئ. Or you can read a book. یا کتاب لوستلی شئ. صحیح شو. نو دلته موږ تاسو په اور سره دوه کلمې، دوه خپلواکې کلمې یا دوه خپلواکې جملې موږ تاسو سره یو ځای کولی شو په اور سره، چې اور دی کنجنکشن، او دغه کنجنکشن چې کله راسي نو بیا جملې کمپاوند ته اوړي. صحیح دی. بل مثال مثلا زه در کوم. It was raining. باران وریده. So we stayed home. نو موږ په کور کې پاته شو. صحیح شو. یعنې دلته اوس یوه جمله د خپلواکه It was raining، باران وریده. بله جمله تفصیل ورسره ورکوو چې دغه د تفصیل شروع موږ تاسو په کنجنکشن سره کوو. So we stayed home. نو موږ په کور پاتې شولو. صحیح شو. دا مثالونه ول، او بیا موږ تاسو راځو یو بل څه ورسره وایو چې مرکبه جمله یا ترکیبي جمله، دوه یا زیاتې خپلواکې جملې د یو کنجنکشن په مرسته سره نښلوي. دا شرط دی د کمپاوند سنټنسزو یا د کمپاوند جملو، د ترکیبي جملو همدغه شرط دی چې باید کنجنکشن یې په منځ کې واوسېږي، ځکه چې سره وصل سي. فرمول چې ما ستاسو لپاره لیکلی دی، له دې څخه تاسو یو څو دانې جملې راته جوړې کړئ. مطلب چې کمپاوند جملې واوسېږي. په دې کې تېر درسونو کې ما ستاسو لپاره کنجنکشن مکمل الفاظ راوړي ول چې کوم کنجنکشن ورډز یا کلمې دي هغه ما تاسو ته تدریس کړي ولو.
هغه یې په منځ کې وکاروئ، 2 جملې وکاروئ. حداقل که کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ 3 داسې جملې ولیکئ چې د هغه څخه کمپاوند سنټنسز جوړ سي. نو دا به ستاسو لپاره بهترینه پریکټیس وي. تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلو رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې الله مو. حافظ ناصر شاه. ویډیو ته لایک، که څه نظر لرئ په کمنټ کې ولیکئ. خدای په امان.